نو هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا در بخلي او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه ای محمده دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نوي چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه او کله چې پرښتو وویل ای مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي د الله په نږدې بندگانو کې بشمیرل کیږي خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به هم وکړي هغه به یو ښه سړی وي مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړی جواب ورکړ شو همداسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي پرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښیي د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بني اسرائیلو ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو وی ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم هغه د الله په امر الوتونکی جوړیږي زه د الله په امر مورزادي ړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ الله هم زما رب دی او هم ستاسې له دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ همدا سمه سیخه لاره ده کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه وویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو مونږ پر الله ایمان راوړی شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه بیا بني اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی هغه خو د همدې الله پټ تدبیرو چې کله یې وویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ماته دی په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده